زما نه مو خبرې ورکې کړلې. زه د غمجن مخونه چې ووینم، زه دا په ویر لړلې مخونه چې ووینم، زما نه بیخي خبرې ورکې شي. زه اوس څه وکړم؟ د الله په رب قسم خو ملک عرفان سره د 80,000 پښتنو شهیدانو د دغو ټولو انتقام به ستاسو په جولۍ کې پروت وي. خدای مو آباد لره. ډېر درانه خلک ناست دي. وښایي څه ګناه مو کړی دی. که انسانیت وي خو منلی مو دی، او تر موږ ښه مسلمانان نشته دی. موږ پښتانه د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو. زموږ کورونه کچا وي خو خپل جومات پوخ جوړوو. یقین ومنه چې زما سره کوم ملګري رالوی شوي دي، یو هم څوک ورک، څوک شهید، 2-3 ملګري په کلي کې سره پاتې شوي وو. نور کلی ختم شوی و، 2-3 ملګري پاتې شولو. موږ ووتلو چې راووتلو، د دنیا پروپیګنډې راپسې شروع شولې. د دنیا خبرې چا لارې راته بند کړې، چا کوڅې. نو دا باجوړ ته هم په اسانه نه راځم. هغه دیکې وي چې تر تاسو په راسم، ما خپل کام ته څوک نه پرېږدي. خو هره ورځ خواري کوم، هره ورځ چې څومره وس بیا هغه به کوو. نن هم در سره یو، که نن نه وشوله، یوه ورځ به خامخا خدای پاک د مظلوم ورځ راولي. په هغه ورځ ته به کوشش کوو، خواري به کوو. ولې الله پاک فرمایي مفهوم یې دا دی، معنا نه کومه سړی خطا کېږي. مفهوم یې دا دی چې کوم کام بده ورځ راشي، دوی یې نه لرې کول غواړي. خدای پاک وایي زه نه لرې کول غواړم. آیا دا بې اتفاقه کام له دا اراده کړې ده؟ نه ده کړې. کمو دا اراده وکړه خدای. ځکه عرفان قاتلین به سترګه سوځي. ولې بې اتفاقه یو؟ بې اتفاقه یو. زه خو وایم هر هغه خبره، هر هغه عمل چې د کام سره بېلوي، په مختلفو کیسمو سره بېل کړي دي. دا ملا دی، دا پلانکی دی، دا پلانکی اور که هر څوک دی د دغې وطن دی، زموږ د خاورې دی، زموږ محترم دی، ژبه زما ده، وینه زما ده. دا دردونه دي. بحثیت یو پښتون، یو انسان، یو مسلمان چې د چا هم زړه نه پرې دردېږي. والا زه وایم چې په دې کې هېڅ نه دي نور پاتې. ټول پښتون قام پرې دردېدلی دی. تو حاجي صاحب نوی فارغ په دې سوشل میډیا دغه خلک اظهار کوي، دې دماغ کې ډېر خلک دردولي دي، ډېر یې ژړولي دي. موږ ملګري سره ناست وو، داسې هغه تصویر مخکې راغی، هغه د ګاډي او د شهیدان. ته یقین وکړه 2 ګنټې موږ سره ناست یو، څوک خبره نه سره کوي. یو مور ته یو ځوان کېښودلو، شپې نه وي، هغه وایي د سهار تللو روغ و، دا به بل څوک. دا حال دی. نو موږ در سره یو، هر غږ مو چې راباندې وکړو، تاسو به نه راځئ، سپینګیري یئ. ځینې کارونه به سپینګیري کوي، ځینې به ځوانان کوي، تاسو به غږ کوئ. د سپینګیري سړي امر وي، حکم وي، آډر وي. موږ ځوانان یو. هر غږ مو راباندې وکړ چې د جسم اندامونه یې په سلګونو میټره لرې پروت و. موږ ته د په دې دنیا کې هر هغه قوت چې د پښتنو سره ظلم کوي، هغه د یو ګناه وښایي چې د دغو پښتنو وي. موږ ته زموږ ګناه، موږ په خپله خاوره باندې تر ټولو لوی قدر اسلام ته لرلی دی. د روژې په میاشت کې په ټوله دنیا کې وګرځېږه، ارام ارامي وي. خو دلته د څوک په سره ورځ خو روژه وخوري، موږ پښتانه یې نه پرېږدو. زما په باجوړ کې داسې پارکونه نشته دی چې نه ښځې په نیکرې کې ورځي. زما وطن، زما قام یو مسلمان قام دی. په کومه دعوا باندې مو وژني؟ که انسانیت ګورې، هولیا مو وکسئ، د انسانانو په شان ښکارو، خبرې مو د انسانانو په شان دي، بیا مو ولې وژنئ؟ هر څه دې کام منلي دي. 20 کاله وشول، یا څونه وشول. ملک عرفان دا دلته اکاګان ناست دي، تربرونه کلیوالان یې ناست دي، 2 ماشومان بچي یې ناست وي. یو ځل د یتیم والی تېر کړ، بیا یې دا تېروي، بیا یې دا تېروي. ګناه یې څه کړی دی؟ هېڅ ګناه نشته دی محترمو. خو تباه برباد څه کوي چې بې اتفاق